هند د خپل سفارت تخنیکی ډله کابل ته رالیږلې ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله یم چې روغ جوړ به اوسئ. یو ځل بیا زه د آزاد یوټیوب چینل سره د یو نوي خبر سره تاسو ته هرکلی کوم. په دې هیله چې دغه خبر ستاسو خوښې وړ وګرځي او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. اوس هم بشپړ خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو د تنظیم په موخه د خپل سفارت یو تخنیکي ډله کابل ته لیږلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خپاره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې د افغانستان له خلکو سره د هند پرله پسې ښکیلتیا او بشري مرستو د اغېزناکې همغږۍ او څارنې لپاره د هند یو تخنیکي ټیم کابل ته رسېدلی دی او په سفارت کې ځای پر ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د زلزله ځپلو سره د هند د مرستو لومړۍ جوپه کابل ته رسېدلې ده. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په الوتکه کې استول شوي مرستې په کابل کې د هند سفارت ټیم ته سپارلې دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپله خبرپاڼه کې ویل شوي هند له افغانانو سره تاریخي او تمدني اړیکې لري. د هند د بهرنیو چارو وزارت په تازه اعلامیه کې ویل شوي چې په لومړي سفر کې امنیتي حالت ارزولی دی او وایي د افغانستان له خلکو سره به خپلې بشري مرستې او ملګرتیا روانې ساتي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دغې خبر په اړه څه نظریات لرئ؟ نظریات مو په کامنټ کې شریک کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. آزاد میډیا